السلام علیکم ahmadofficial یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې ته بخیر راغلی. دوستانو په نننۍ ویډیو کې خو هیوادوالو لپاره یو ښه خبر لرم. کوم چې اوس مهال په وطن کې بند پاتې دي او دوی باندې سور نښان راځي، نو دوی لپاره یو ښه خبر لرم چې دوی به څنګه وکولی شي چې اوس مهال متحده عربي اماراتو ته راشي. د هغې ترڅنګ د کابل نه دوبۍ ته او د کندهار نه دوبۍ ته ځینې پروازونه کینسل شوي دي. غواړم چې هغې باره کې هم معلومات درکړم تر څو کوم څوک چې دغه پروازونو کې راځي هغه پوه خبر شي. نو هیله لرم چې تر پایه پورې ملتیا وکړئ او دا ویډیو خپلو باڼو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو ستاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي. او بله ده که چیرې تاسو ahmadofficial یوټیوب چینل ته نوي وئ نو دا د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او که ahmadofficial فیسبوک پاڼې ته نوي وئ نو دا ضرور در سره لایک او فالو کړئ. دوستان اول د کینسل شوی پروازونو په اړه معلومات درکوم چې د کم هوایي شرکت پروازونه کینسل شوي دي او د کم تاریخ دي. نو دلته زه د نصیب افغان ورور نه مننه کوم چې د ما سره د معلومات شریک کړل. دوستانو اریانا هوایي شرکت د شلم تاریخ او 21م تاریخ کم پرواز چې د کابل څخه دوبۍ ته دی هغه کینسل شوی دی او په 21م او 22م باندې هغه پرواز کم چې د دوبۍ څخه کابل ته دی هغه هم کینسل شوی دی او ورسره د کندهار دوبۍ پروازونه هم کینسل شوي دي. نو کم ملګري چې اریانا هوایي شرکت سره په دغه تاریخونو باندې سفر لري دوی د خپلو اړوندو ایجنسیو سره تماس کې شي تر څو دوی د زیات تکلیف څخه بچ شي. دا تاریخونه یو ځل بیا درته تکراروم. هغه ملګري کم چې په شلم 21م تاریخ باندې د کابل څخه دوبۍ ته پرواز لري د اریانا هوایي شرکت سره او بیا هغه ملګري کم چې د دوبۍ څخه کابل ته په 21م او 22م تاریخ باندې پرواز لري اریانا هوایي شرکت سره نو دغه پروازونه کینسل شوي دي. د هغې ترڅنګ کم چې د کندهار دوبۍ او دوبۍ کندهار پروازونه دي هغه هم کینسل شوي دي. نو کوم مسافر ورونه چې دغو تاریخونو باندې اریانا هوایي شرکت سره سفر لري دوی د خپلو اړوندو ایجنسیو سره تماس کې شي تر څو د زیات تکلیف څخه بچ شي. او ستاسو څخه مې هیله ده د کوم څوک چې دا ویډیو ګورئ چې تاسو دا ویډیو خپلو نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ تر څو کوم څوک چې په دې تاریخونو کې پروازونه لري دوی په وخت خبر شي. اول خو به خپل اړوندو ایجنسیانو دوی ته خبر هم ورکړي خو بیا هم که څوک پاتې وي نو تاسو دغه معلومات شریکئ تر څو دوی ته هم معلومات وشي. دوستانو د اریانا هوایي شرکت دغو پروازونو علت زما په نظر کم لوړپوړي چارواکي د کابل څخه بهرنیو هیوادونو ته اوس مهال کې سفر لري نو امکان دی ولري چې دغه پروازونه د همدې له وجې کینسل شوي دي. ولې چې اریانا هوایي شرکت اوس مهال صرف 4 جهازه لري کم چې دغه واړه پروازونه دوی ترې اپریټ کوي. نو ممکن چې کم لوړپوړي چارواکي به بهرنیو هیوادونو ته سفر لري نو امکان دی ولري چې دغه جهازونه د دوی لپاره ځانګړي شوي وي. بس وبه ووایم اریانا هوایي شرکت ته حکومت هېڅ پاملرنه نه کوي. که چیرې یې کولی نو دوی به په وخت ورته جهازونه زیات اخیستلی وی نو داسې ستونزو سره به وخت نه وخت نه مخامخ کېدی. اوس به راشم ښه ملګرو په اړه به معلومات درکړم کوم چې اوس مهال وطن کې بند پاتې دي او دوی چې په سیسټم کې خپل ځانونه چیک کوي دوی باندې سور نښان راځي. دې باره کې چې ما نن پلټنه وکړم کوم ملګري چې غواړي اریانا هوایي شرکت فلای دوبۍ امارات ایرلاینز کې سفر وکړي نو دوی باندې لازمه ده چې سیسټم کې خپل ځان چیک کړي. که چیرې شین نښان نه ورکړي نو اجازه نه ورکوي. خو ما چې کله د ایر عربیا کسانو سره خبرې وشوې خاص کر مارک ټراول سره نو د دوی کسانو ماته وویل چې اوس وخت کې د کابل څخه شارجې ته هر یو کس مونږ سره سفر کوی شي خو په هغه کې کم چا ویزه د آلین ابوظبي وه نو دوی به سیسټم کې لازمي ځان چیک کوي. که چیرې دوی ته سور نښان ورکوي کېدو نو بیا مونږ اجازه نه ورکوو. خو کم چا چې د نورو اماراتو ویزې دي دوی ته سیسټم کې چیک کولو هیڅ ضرورت نشته خو صرف باید ویزه یې فعاله وي. نو د خو معلومه خبره ده چې بل ملک ته کوم څوک سفر کوي نو لازمي باید د هغې ملک ویزه فعاله ولري. نو هغه مسافر ورونه کم چاته نه چې سور نښان راځي او دوی ویزې د آلین ابوظبي نه دي نو دوی کولی شي چې ایر عربیا سره د کابل څخه شارجې ته سفر وکړي بغیر د اپروواله بغیر په سیسټم کې د ځان چیک کولو څخه. خو دلته یوه خبره ده چې ویزا به لازمي چیک کوي. هغه ملګري کم چا چې ویزې ختم دي او دوی ته د کار اخره پورې وخت ورکړی دی نو دوی کلم چې سیسټم کې خپله ویزه چیک کړي هغه چیک کولو پاڼې د ځان سره پرنټ کړي. که چیرې مې رپورټ کې د دوی څخه پوښتنه وشوه نو هماغه پاڼه د ورته وښایي. که سم ایرپورټ کسان هم د دوی ویزې چیک کوي خو بیا هم د دوی سره ښه پیښه ده چې ورسره وي. او پاتې شول هغه ملګري کم چې د آلین ابوظبي ویزې دي او دوی ته سور نښان ورکوی کېږي نو تاسو لږ انتظار وکړئ. هماغه به اماراتو حکومت ستاسو په اړه کومه پرېکړه وي خاص کر په دې کې هغه کسان کم چې ویزې ختم دي ولې چې 2000 کال 12مې میاشتې اخرنی تاریخ هم رانږدې دی. خو ورخطا کېږئ مه انشاءالله چې اماراتو حکومت به ستاسو په اړه ضرور کومه پرېکړه کوي. که کوم نوي معلومات څه په دې باره کې راتلل نو تاسو د دې لپاره ahmadofficial یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه تعقیبوئ
زه به کوشش کوم چې تاسو په وخت خبر کړم. که چیرې تاسو احمد افیشل یوټیوب چینل ته نوی وئ نو دا د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او که احمد افیشل فیسبوک باندې ته نوی وئ نو دا ضرور در سره لایک او فالو کړئ. او بل دا چې دا ویډیو خپل باندې ملګرو سره شریک کړئ ترڅو تاسو په ذریعہ دوی ته دغه معلومات ورسیږي. نور مو په الله سپارم. تله پامان.